علیکم ګرانو خوږو زده کوونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامه مو پر تن وي. زموږ او ستاسو د نن ورځې نوی لوست ده، 26م لوست، 26مه صفحه او عنوان مو هم سابه ده. زه به تاسو ته دا د سابه کلمه په جمله کې وکاروم چې په کوم شکل سره کارول کیږي. تاسو باید له نږدې څخه راسره ووینئ. ګرانو خوږو زده کوونکو، دا هم زموږ عنوان ده چې زموږ او ستاسو عنوان څه شی ده؟ آفرین سابه. زه به اوس تاسو ته دا د سابه کلمه په جمله کې وکاروم چې په کوم شکل سره کارول کیږي. سابه مخکې تر خوړلو باید پاک ومینځل شي. ګرانو زده کوونکو، دا هم زموږ د نن ورځې دا لوست و چې تاسو ته ما په جمله کې د سابو کلمه وکاروله. خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړې وي. جمله مو هم په دې شکل ده: سابه مخکې تر خوړلو باید پاک ومینځل شي. ګرانو خوږو زده کوونکو، دا هم زموږ د نن ورځې هغه نوی لوست و چې تاسو ته ما وکارولو. خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید د سابه کلمه په جمله کې وکاروئ او خپله کورنۍ دنده زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس کې موږ ته راواستوئ. که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ نو هغه له موږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. نو د نورو د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان ښه وخت ولرئ.